سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د راپورونو له مخې امریکا او چین پر یو بل د تعرفو د کمولو په سر هوکړې ته رسیدلي دي. رویټرز په یو راپور کې لیکلي امریکا او چین نن دوشنبې د متقابلو تعرفو کمولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. سرچینې زیاته کړې په جنیویا کې له چینایي چارواکو سره له خبرو وروسته د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بیسنټ خبریالانو ته ویلي چې دواړو لورو هوکړه کړې چې د دې برخې اقدامات به د 90 ورځو لپاره ودرول شي. راپور کې راغلي امریکا پر چینی وارداتو لګول شوي 145% تعرفه 10% او چین د امریکا په وارداتو 125% تعرفه 10% راټیټه کړې ده. په یو ناڅاپي بدلون کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو اعلان وکړ چې هند او پاکستان له 4 ورځني کړکېچ وروسته د یو سملاسي او بشپړ اوربند پریکړه کړې ده. شنونکي وایي د پردې تر شا د امریکا منځګړو او سیمه ییزو لوبغاړو مهم رول ولوباوه تر څو د اټومي وسلو لرونکي سیالان له جګړې راوګرځوي. خو د اوربند له تړون څو ساعته وروسته هند او پاکستان یو بل په سرغړونو تورن کړل چې ورسره روښانه شوه چې دا اوربند څومره نازک دی. هند پر پاکستان د پرله پسې سرغړونو تور ولګاوه په داسې حال کې چې پاکستان ټینګار کوه اوربند ته ژمن دی او ځواکونه یې مسؤلیت او زغم ښودلی دی.